په افغانستان کې د دیموکراسي د لسیزې وروستی صدر اعظم شهید محمد موسی شفیق لوی عالم هوښیار سیاستمدار د هیواد زړسواندی صادق او رښتینی خدمتګار وو چې کارنامې او خدمتونه تلپاتې او د تاریخ په پاڼو کې په زرینو کرښو باندې لیکل شوي دي. شهید محمد موسی شفیق د 1480 هجري لمریز کال د جوزا پر 15 نیټه په کابل کې د مولوي محمد ابراهیم کاموي په علمي کورنۍ کې زیږیدلی دی چې اصلا د ننګرهار د کامي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. شهید محمد موسی شفیق لومړنۍ زده کړې د کابل او ننګرهار په ښوونځیو کې پیل کړې. له لومړنۍ ښوونځي وروسته د په وینا د پلار په اراده او امر د ننګرهار ولایت په نجم المدارس مدرسه کې شامل سو. په نجم المدارس کې 2 کاله سبق وایه او له هغې وروسته د کابل په عربي دارالعلوم کې شامل سو. د کابل په عربي دارالعلوم کې د نورو طالبانو په څیر یوازې پر درسي نصاب یې بسنه ونه کړه بلکې ادبي مطالعې هم کولې او په ادبي غونډو کې هم ګډون کاوه چې دغه فعالیتونو له فراغت سره سم شهید محمد موسی شفیق شاعر او لیکوال هم کړ. د په وینا د کابل عربي دارالعلوم 12م ټولګي می خلاصه او مولوي ترې راووتلم. له فراغت وروسته له یوې خوا شهید محمد موسی شفیق مولوي وو او له بلې خوا شاعر او لیکوال چې له همدې امله په شاهي دارالتحریر کې په دنده وګمارل سو. په شاهي دارالتحریر کې له څه مودې کار وروسته د پوهنې وزارت لخوا د لوړو زده کړو لپاره د مصر هیواد الازهر پوهنتون ته واستول سو. شهید موسی شفیق په مصر کې په اسلامي حقوقو کې د لیسانس سند ترلاسه کړ او له فراغت سره جوخت په عربي چارو کې هم په همدې هیواد کې ماستري وکړه. په مصر کې په عربي چارو کې له ماسترۍ وروسته شهید موسی شفیق د خپل لوړو زده کړو د دوام په موخه د امریکا متحده ایالاتونو د کولمبیا پوهنتون ته ولاړی. د امریکا د نیویارک په کولمبیا پوهنتون کې په نړیوالو مقایسوي حقوقو کې 2مه ماستري ترلاسه کړه. له 2مې ماستري وروسته شهید موسی شفیق د امریکا له هاروارد پوهنتون څخه په نړیوالو اړیکو کې هم تصدیق ترلاسه کړ او د یو اکاډمیک شخصیت په توګه خپل ګران هیواد افغانستان ته راستون سو. کله چې شهید محمد موسی شفیق له خپل علمي لاسته راوړنو سره هیواد ته راستون سو د دې لپاره چې خپل علمي لاسته راوړنې او زده کړې د هیواد له ځوانانو سره شریک کړي نو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په پوهنځي کې د نړیوالو حقوقو په برخه کې په تدریس پیل وکړ. شهید محمد موسی شفیق نه غوښتل چې خپل علم او پوهه یوازې تر تدریس پورې محدود کړي نو له همدې امله د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو په پوهنځي کې د تدریس ترڅنګ د هیواد له ورځپاڼو او جریدو سره همکاري پیل کړه او علمي او تحقیقي مقالې ورته ولیکلې. دا چې شهید محمد موسی شفیق په علمي او تحقیقي لیکونو کې ډیره وړتیا لرله نو له همدې امله د یو شمیر جریدو د رئیسه هیئت غړي او د څه مودې لپاره د عدلي وزارت د نشریې مسؤل مدیر وو. شهید محمد موسی شفیق په پښتو، دری، عربي، انګلیسي، فرانسوي او اردو ژبو باندې روانې خبرې کولای شوې او په پښتو او دری ژبو کې قوي شعرونه لیکلي دي. له هغه څخه یو شعري دیوان د پیغام په نوم پاتې دی چې په 1413 هجري لمریز کال کې چاپ شوی دی. شهید موسی شفیق د ګران وطن افغانستان د کړېدلي افغان ولس هر درد او څړیکه په خپل غوښو او هډونو احساسوله او تل یې د خپلې خاورې او خلکو لپاره د اصلاح او فلاح غوښتنه کړې ترڅو له نړیوالو سره په څنګ کې په اوچت سر ژوند وکړي. همدا وجه ده چې د هغه په شعرونو کې تر ډیره د وطن د مینې رنګ ډیر بارز او غښتلی دي. د شهید محمد موسی شفیق د شعري دیوان ترڅنګ د ننګرهار د شاعرانو تذکره او د عبقریان په نوم د لنډو کیسو ټولګه هم چاپ شوې ده.
شهید محمد موسی شفیق د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په مشرۍ د افغانستان د شاهي نظام د دیموکراسي د لسیزې یو له مخکښو او تلپاتو علمي او سیاسي شخصیتونو څخه وو. پر ولسواکۍ د هغه باور او د قانوني ټولنې لپاره د هغه هڅې د دې سبب سوې چې په 1443 هجري لمریز کال کې د اساسي قانون د لوی جرګې غړي او بیا د همدې جرګې د عمومي منشي په توګه دنده ترسره کړي. شهید محمد موسی شفیق د خپل خدای ورکړي لوړ استعداد، شکار، دوامدار هڅو او خپل هیواد او ولس ته د نستړي کېدونکو خدمتونو له امله د پرمختګ زینې یو په بل پسې طی کړې. د څه مودې لپاره د عدلیې په وزارت کې د قوانینو عمومي مدیر وو. وروسته د یاد وزارت د تقنین رئیس او له 1442 هجري لمریز کال څخه بیا تر 1444 هجري لمریز کال پورې د عدلیې وزارت د معین په حیثیت دنده ترسره کړې ده. د نړیوالو حقوقو او د نړۍ د مهم مسلو په اړه د شهید محمد موسی شفیق د لوړ فهم او درک له امله دته د هیواد د ډیپلوماسي جوړونکو پام ورواوښت. د 1444 او 1446 هجري لمریز کلونو ترمنځ د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د مشاور په حیثیت دنده ترسره کړه. وروسته په 1446 هجري لمریز کال کې د افغانستان د شاهي دولت د سفیر په حیث په مصر او وروسته په لبنان او سودان کې د افغانستان د سفیر په توګه بریالي دندې پر مخ وړي دي. شهید محمد موسی شفیق د هیواد د ډیپلوماسي په دستګاه کې د خپلې وړتیا په ښودلو او سترو خدمتونو په ترسره کولو سره په 1450 هجري لمریز کال کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حیث وټاکل شو. د په یونان کې د حقوق پوهانو په نړیوال کنفرانس او په لاهور کې د مستشرقینو په کنفرانس کې په برخه اخیستو په نړیوال غورځنګ کې د خپل هیواد استازیتوب په ښه ډول سره وکړ او د ضروي وسلو د نه لرونکو هیوادونو د کنفرانس د مشرتابه پر وخت په علمي ډګر کې د خپل هیواد شمله لوړه کړه. ارواښاد محمد موسی شفیق د یو وتلي او بریالي ډیپلوماټ په توګه د افغانستان په سیاسي افق کې وځلېده. هغه د ناپیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې د افغان پلاوي د مشر په توګه په خپل وینا کې د ناپیلتوب غورځنګ د استقامت په جوتولو د ټولو پام ځان ته راوګرځاوه. د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې د 28مې غونډې مشري په غاړه او د درېیمې نړۍ هیوادونو د حقوقو په ننګه غوره وینا وکړه. د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د شهید محمد موسی شفیق د ښو لاسته راوړنو له امله د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د لا نورې پاملرنې وړ وګرځېدي چې په نتیجه کې د 1451 هجري لمریز کال د کوس پر 14مه نیټه د هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکي. شهید محمد موسی شفیق د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه لخوا د صدر اعظم له ټاکل کېدو څخه وروسته د 1451 هجري لمریز کال د کوس پر 21مه نیټه د خپلې کابینې له غړو سره یو ځای د هیواد د ولسي جرګې تالار ته حاضر سو. هلته د ملت له استازو سره د دولت نوي پلانونه شریک کړه او بیا د خپلې کابینې غړي چې ټول د هیواد علمي کدرونه و او تر ډاکټرا او ماستري پورې زده کړې درلودلې معرفي کړل. ستر جنرال خان محمد د ملي دفاع وزیر، ډاکټر نعمت الله پژواک د کورنیو چارو وزیر، ښاغلی محمد خان جلالار د مالیې وزیر، ښاغلی کوشککی د اطلاعات او کلتور وزیر، انجینر نصرت الله ملکیار د مخابرات وزیر، ډیپلوم انجینر غلام دستگیر عزیزی د معدن او صنایع وزیر، ډاکټر عبدالوکیل د زراعت او اوبو لګولو وزیر او ډاکټر عبدالواحد سهرابي د پلان وزیر وو چې له دې وروسته شهید محمد موسی شفیق د هیواد له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه او خپلو هیوادوالو ته په خدمت پیل وکړ.
شهید محمد موسی شفیق د هیواد جغرافیا چې په وچه کې راګیر ده د هیواد د پرمختګ معنی بلل. له همدې امله د بی‌طرفۍ سیاست مخته یوړ او له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو، ښه ګاونډیتوب او عدم مداخلې پر سیاست ولاړې اړیکې جوړې کړې او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د توازن ساتلو هلې ځلې لا پیاوړې کړې. د امریکا له استازو سره په ارګ کې ولیدل او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا زیاتېدو یې خبرې وکړې. په عربستان کې د عربستان له باچا ملک سعود سره د عربستان او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو پر لا پیاوړتیا بحث وکړ. د چین بیجینګ ته په داسې حال کې سفر وکړ چې د لوړپوړو چینی چارواکو ترڅنګ د شراغلاس لپاره 3000 وګړي هوایي ډګر ته راغلي و. د شهید محمد موسی شفیق لخوا د شوروي اتحاد د عالی شورا د رئیسه هیئت او غړو په ویاړ د بهرنیو چارو وزارت د هرکلوي په تالار کې لویه غونډه او میلمستیا جوړه شوې وه چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس پوهنوال ډاکټر محمد عمر وردګ، د مشرانو جرګې رئیس عبدالهادي داوی او ګڼ شمېر نورو دولتي چارواکو پکې ګډون کړی وو چې د دواړو لورو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو باندې بحث وسو. د شهید محمد موسی شفیق یوه له لویو لاسته راوړنو څخه له ایران سره د هلمند د اوبو د عقابې د معلومولو د لومړي حقوقي سند طرح او تدوین وو چې د لاسلیک لپاره د ایران صدراعظم د لوړپوړي پلاوي په مشرۍ افغانستان ته سفر کړی وو. شهید محمد موسی شفیق د هلمند د اوبو په اړه ترتیب شوی حقوقي تړون چې له نړیوالو حقوقو سره سم ترتیب شوی وو او مخکې د دواړو هیوادونو د مشرانو لخوا منل شوی وو تر بحث وروسته د 1451 هجري لمریز کال د هوت پر 22مه د غرمې پر 12 بجو او 10 دقیقو د بهرنیو چارو وزارت په ستوري ماڼۍ کې د ایران له صدراعظم امیر عباس هویدا سره لاسلیک کړ او په دې سره د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د سلګونو کلونو روان تاوتریخوالی له منځه یووړ. شهید محمد موسی شفیق د یو پرمختللي باثبات او خودکفا افغانستان لپاره نستړی کېدونکی کار کاوه او د هیواد رغونې چارو ته لا پیاوړتیا ورکړه او په خپل به د رغونې له چارو څخه له نږدې لیدنه کول. په هغه وخت کې د رغونې لستورو پروژو څخه یوه هم د اردو مرکزی روغتون وو چې شهید محمد موسی شفیق له کارونو څخه له نږدې لیدنه کول چې کار یې د 1440 هجري لمریز کال د ثور په میاشت کې پیل شوی وو چې د لیدنې تر مهاله یې کار په سلو کې اویا بشپړ شوی وو. د هغه وخت د ملي دفاع وزارت لوی درسیز ډګر جنرال غلام فاروق او افغان او د شوروي اتحاد انجنیرانو یې د کارونو په اړه معلومات ورکړه. وروسته د اردو مرکزی روغتون د 400 بستر او بیا د شهید سردار محمد داود خان د روغتون په نوم ونومول شو. شهید محمد موسی شفیق پر مردم سالار نظام او ولسته د خپل کړونو په اړه جواب ورکوونکي دولت باندې باور درلود او په دې برخه کې د خپل صدارت پر وخت له هیڅ اقدام څخه مخ نه دی ګرځولې. له همدې امله د هیواد له مطبوعاتو سره ښې اړیکې درلودلې او د افغانستان د شاهي دولت او مطبوعاتو ترمنځ قوي اړیکې غوښتلې. شهید محمد موسی شفیق د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په مشرۍ د شاهي دولت د دیموکراسۍ د لسیزې د ورستي صدراعظم په توګه خپلو هیوادنیو او ملي موخو ته د رسیدو لپاره دقیقې نقشې او تګلارې طرح کولې او بیا یې هغه په ډیر جرأت سره پلي او عملي کولې. خو کله چې د شهید سردار محمد داود خان په مشرۍ پر اعلی حضرت محمد ظاهر شاه سپینه کودتا وسوه او په ترڅ کې شاهي نظام لمنځه ولاړ، شهید محمد موسی شفیق هم بندي شو. هغه په 1454 هجري لمریز کال کې له زندان څخه تر آزادېدو وروسته په افغانستان کې عادي ژوند درلودي، خو د 1455 هجري لمریز کال د ثور پر ومه د خلق ګوند لخوا تر کودتا وروسته یو ځل بیا شهید محمد موسی شفیق بندي شو، خو په خواشینۍ سره چې دا ځل له زندان څخه راستون نسو او هم هلته په ډیری بیا رحمی سره په شهادت ورسیدي. روح دې شاد، ځای دې فردوس جنت او یاد دې تلپاتې وي.